باول نو داسې به نه وو چې دومره بیړ او دومره ګڼه ګوڼه دلته وي. ستاسو په نظر دا بڼې ډېر زیات بدلون موندلی له هغه وخت نه چې سردار جان خان مثلا دلته راننوته؟ بلې او دلته اوس بدلون ډیر راغلی. اوس دلته د لاهوري ګیټ مخ ته مینا بازار ده چې جوړ شوی، البته ډیر زوړ بازار هم ده چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. خو که افغان ځواکونه د ډهلي چاونۍ ته د لاهوري ګیټ له لارې ننوتل او یا هم که د کابلي ګیټ له لارې، سره کلا یې ونیوله او د دهلي د هغه مهال واکمنان وبلل شول. د مغولي سلطنت د واک مرکز ته د افغان ځواکونو د راننوتلو سره سم دهلي ته د احمدشاه ابدالي د راننوتلو تابیا پیل شوه. د پلازمینې دهلي له نیول کېدو پوره 4 ورځې وروسته احمدشاه ابدالي دغه ښار ته د ورتګ اراده وکړه. د هندوستان پلازمینې ته د افغان ټولواک ورننوتل د بشپړو شاهي تشریفاتو په ترڅ کې ترسره او د مات شوي مغولي اوږدمهالي سلطنت د ځواک په مرکز کې د هغه لومړی ګام د توپونو په ډزو اعلان شو. په تاریخي کتابونو او د تاریخ پوهانو په څېړنیزو اسنادو کې داسې اشارې شوي چې ګواکې ځینو علماو او وتلو شخصیتونو د احمدشاه دراني د ځوانۍ پر مهال له هغه سره له کتنو وروسته د هغه د ظهور او شاهي تخت او تاج ته د رسېدو په اړه وړاندوینې کړې وې. تاریخ پوه او څېړونکی شهسوار سنګروال په دې اړه وایي: په دغه وخت کې تقریبا د احمدشاه ابدالي په باب باندې 4 وړاندوینې سوي دي. یو صابر شاه کابلي وویلې چې تا په سترګو کې د تا په وجود کې زه د واکمنۍ نښې نښانې ګورم. دویم همدغه میا عمر څمکني دا خبره کړې. درېیمه د نظام الملک په نوم یو څوک و چې د صدراعظم هم و د ټول واکمن او په څنګ کې بیا د دکن وایسرای هم و. دا په هغه وخت کې دی چې څه وخت نادر افشار د لال کلا ته ننوځي په د عام دیوان هلته وایي څه وخت چې نظام ملک راوځي دغه څیره ګوري، دی خو نه پېژني چې دا احمد خان د څوک ده، خو دې څیرې ته چې ګوري وایي چې تا په څیره کې زه د پاچهۍ نښې نښانې ګورم. دا که افسانه ده او که نه، خو احمدشاه ابدالي رښتیا په دویم ځل دهلي ته د یوه فاتح او د سیمې د یوې ټولواکمنۍ د مشر په توګه ورننوت او مخامخ د فتح پوري جومات ته ورغی چې عالمګیر ثاني د هند مات شوی امپراتور یې هرکلي ته ولاړ و. زه هم د اوس د فتح پوري جومات دروازې ته مخامخ ولاړ یم، هغه اصلي دروازه چې احمدشاه ابدالي ورباندې جومات ته دننه ننوته. جومات د دهلي په زړه کې د چاندني چوک مشهور بازار کې دی او شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د شاهجهان پادشاه د میرمنې فتح پوري بیګم لخوا جوړ شوی. وړاندې له دې چې تاسو ته د جومات انځور درکړم، د جومات ملا امام محمد ډاکټر مفتی مکرم احمد ته ځو او د دغه جومات د مخینې په اړه له هغه نه اورو. जो हमने मस्जिद के बारे में सुना वो यही है कि जब शाहजहां बादशाह ने ये دغه جومات په اړه چې موږ څه اورېدلي هغه دا دي چې کله شاهجهان سره کلا او دغه ښارګوټی جوړ کړ نو په هغه مهال کې دغه جومات هم جوړ شو. له هغه مهاله چې جومات جوړ شوی دلته د پاچاهانو، امیرانو او وزیرانو د تګ راتګ لړۍ دوام موندلی. که څه هم هر جومات له دې امله چې د خدای کور بلل کیږي مهم وي، خو فتح پوري په ځانګړې توګه صوفیزم سره تړلی او دا د ځینو ولیانو مرکز دی او دغه جومات د غوث، قطب او ابدال مرکز هم پاتې شوی او اوس هم دغه جومات هغه روحاني دریځ پر ځای دی. د جومات په انګړ کې د نانوشاه رحمت الله علیه مزار چې د چشتیه طریقې یو روحاني مشر و موجود دی. نو ستاسو په اند احمدشاه ابدالي ولې له عالمګیر ثاني سره د کتو لپاره دغه جومات وټاکه، ولې نه یو بل جومات؟ ये मस्जिद कुछ खास सूफीज़म से जुड़ा हुआ है, कुछ अल्लाह के वलियों का यहाँ मरकज़ है. और زما په اند فتح پوري جومات یو ډول زړه راښکون او ځانګړتیا لري او همداراز له سرې کلا سره جخت پروت دی او پراخ هم دی. نو که یو پاچا او یا 2 پاچاهان چیرې کینی نو هغوی ته مناسب او پراخ ځای هم پکار وي. له لال یا سرې کلا نه تر دې ځایه پورې یو 2 نور جوماتونه هم دي، خو واړه دي او دغه راز مراسمو لپاره پراخ ځای نه لري او روحاني مقام هم اغیز لري. او بل دا چې دا دود نن هم شته چې 2 غاړې د یو تړون د لاسلیک کولو لپاره جومات ټاکي. او بل تر ټولو مهم د دغه جومات روحاني او سیاسي اغیز دی چې په هر دور یا نظام کې پر خپل ځای پاتې. کله چې انګریزانو هند لاندې کړ دغه جومات یې تر خپلې ولکې لاندې راوست او تر تقریبا 20 کلونو دا جومات د هغوی په ولکه کې و. د انګریزانو په وړاندې فتوا هم له همدغه جومات نه ورکړل شوې وه.
فتح پوري جومات په ټوله کې 3 دروازې لري. دا یې اصلي دروازه ده چې زه ورته ولاړ یم او احمدشاه ابدالي د همدې دروازې له لارې د شاهي مراسمو په ترڅ کې جومات ته ننوت. زه اوس د جومات انګړ ته ورسېدم. خورا پراخ او لوی دی او ټغر یې ټول په سرو ډبرو پوښل شوی. له دروازې سره مخامخ د جومات اصلي ودانۍ ښکاري او بیا نورو خونو د کړۍ په څېر دغه انګړ حصار کړی چې په دیوالونو حصار یو ډګر ته ورته دی. د انګړ په منځ کې د اوبو یو ډنډ دی او شاوخوا ته یې چوترې جوړې شوي دي چې لمونځ کوونکي ورباندې کیني او دلته اودس کوي. د جومات اصلي ودانۍ له نورو جوماتونو نه توپیر لري. دا د لویې خونې په شان تړلې ودانۍ نه ده. مخامخ ماته د جومات محراب ښکاري. د مسجد د ودانۍ اوږدوالی له سوروالي نه یې ډیر دی. د انګړ خواته د جومات د ودانۍ کوم دیوال نشته. یوازې څو ستنو دغه ودانۍ د انګړ له نورو برخو نه بیله کړې ده. د جومات د ودانۍ دواړو خواوو ته لوړ څلي په سترګو کیږي او شاوخوا 3.5 کاله وروسته اوس هم دغه جومات خپل برم او پرتم ساتلی. خو له هغې وروسته چې احمدشاه ابدالي دغه جومات ته ننوته او عالمګیر ثاني سره یې ولیدل، د دې جومات بڼې څومره بدلون موندلی. د جومات ملا امام ډاکټر مکرم احمد یو ځل بیا जो मस्जिद का रकबा है वही है, मस्जिद के गेट वही हैं, मस्जिद की चौड़ाई वही है, मस्जिद की मेहराब. د جومات مساحت هماغه دی، د جومات دروازه هماغه ده، د انګړ پراخوالی هماغه دی، د جومات محراب، منبر، دروازې او دیوالونه هماغه دي، نه دي بدل شوي. خو وړاندې دلته سرې ډبرې کارول شوې وې چې نن د مرمرو په ډبرو بدلې شوي دي. د محراب په منځ کې د جومات د شا سیمه په 1920 کال کې نامسلمانو ولکه کړې وه او هلته یې یوه دنګه ودانۍ جوړه کړه چې نن هم شته. نو ویلی شو په جومات کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی. زه هم دا اوس د جومات په منځ کې یم او مخامخ محراب ته ولاړ یم چې ویل کېږي احمدشاه ابدالي په همدې ځای کې عالمګیر ثاني پر یوه مسند یا پلاس په خپل برابرۍ کې کېناوه او ورته یې وویل چې د ډیلي واکمنۍ دې تاسو ته مبارکه وي او د ورور خطاب یې ورته وکړ. خو احمدشاه بابا په دغه جومات کې په کوم ځانګړي ځای کې ناست و، د محراب ښې خواته او یا هم کیڼې خواته. ما له مسؤلینو نه وپوښتل خو په خواشینۍ سره چې هغوی په ډېر جزئیاتو نه پوهېدل. خو په هر حال احمدشاه ابدالي د هندوستان د فاتح په توګه دهلي ته په راننوتلو سره په دغه جومات کې له عالمګیر ثاني سره ولیدل او بیا د ښار د امنیت د ساتلو لپاره یې تابیا وکړه چې تر څو هغه تجربه تکرار نشي چې د نادر افشار د برید په وخت کې شوې وه. هغه خپل منتظمان او یا هم نسقچیان ښار ته ولېږل چې امنیت ټینګ کړي، ځکه ویل کېږي د نادر افشار د برید په وخت کې له سرې قلا نه تر دغه جومات پورې چې شاوخوا د 1 کیلومتر واټن دی، په هغه مهال کې 120,000 کسان وژل شوي وو. اوس لپاره هم دومره. په راتلونکې اونۍ کې به د پانیپت تاریخي ډګر تصور ښکاره کړو چې د افغان ځواکونو او مرهټو ترمنځ د یوې پرېکنده او تاریخي جګړې ډګر